چې انګلیسي الفبا د شپږ تورو څخه جوړ شوی دی. په شپږ تورو کې 5 تورو ته واول ویل کېږي، یعنې اواز لرونکي، او نور ټوله کانسننټ دي یا بې اوازه. بې له وای توري. وای توري ځینې ځایو کې واولي او ځینې ځایو کې کانسننټ یا ځینې ځایو کې بې اوازي او ځینې ځایو کې اواز لرونکي وي. ښه چې اوس د واول او کانسننټ یا اواز لرونکي او بې اواز تورو خبره منځته راغله، نو راځو د کانسننټ او واول توري څه شي دي، راځو د دې تعریف ته. ګورئ ښه ده، د واول تورو تعریف ته متوجه سئ. واول توري هغه توري یا اواز لرونکي توري دي چې هم خپله اواز لري، هم نورو تورو ته اواز ورکوي. مثلا موږ ویلی چې A E I O U او کله کله وای توري، دا واول دی. اوس ګوره په دا مثالو کې PENCIL پنسل، چې پنسل معنا لري. کله چې موږ واول توري ځینې ایسته کړو، موږ ویل چې واول توري A E I O U دی. دلته ګوره څو واول توري دي؟ 2 دی. E ده او I دی. دا E I چې ځینې ایسته کړو څه پاتېږي؟ PNCL پاتېږي، چې دا اوس موږ نسو ویلی چې پنسل، ځکه واول توري پکښې نسته. دا یوازې هر توری یوازې باید تلفظ کړو. PNCL باید وایو، ځکه واول توري نه لري. نو راځو بل مثال ته. مثلا واټر اوبو ته وایي. مثلا دلته واول توري کم دی؟ A دی او E ده. ګوره AE دا دواړه ځینې ایسته کړو، WTR پاتېږي. اوس نسو ویلی چې واټر، ځکه چې اوس واول توري نسته پکښې کې، یوازې کانسننټ بې اواز پاتې سو. نو دا بې له واول دا توري هیڅ نه ویل کېږي. مثلا یوازې چې ویل کېږي جلا هر توري جلا ویل کېږي، WTR ویل کېږي. نو مثلا سکول، مکتب، SCHOOL، دلته څو دانې واول لرو؟ 2 دانې. دا او توري واول دی. دا دواړه واول توري ځینې ایسته که، اوس نسې ویلی چې سکول. ولې؟ ځکه چې اوس واول نسته پکښې، یوازې کانسننټ بې اوازه توري پاته سو. بې اوازه توری داسې دی لکه چې هیڅ ساه نه لري، هیڅ دغسې مړ پروت دی. نو اوس ګوره مخکې چې واولي سکول ویلی سو، مکتب معنا لري، او کله چې واول ځینې ایسته کړو هیڅ معنا نه لري. که غواړې چې دا توري اوس ووایه، ته اوس سکول نسې ویلی، یوازې ویلی سې چې SCHL. نو واول توري هغه توري دي چې خپله اواز لري او هم کانسننټ تورو ته اواز ورکوي. او کانسننټ بې اواز توري هغه توري دي چې خپله اواز نه لري او د واول په مرسته باندې مثلا د واول څخه خپل اواز اخلي. ښه، اوس راځو د وای توري ته. وای توري موږ ویل ځینې وخت کانسننټي او ځینې وخت واولي. نو راځو چې څو مثالونه وړاندې کوو چې په کوم ځای کې کانسننټي او په کوم ځای کې واولي. که څه هم وای توري دونه ډېر مهمه نه ده، د انګلیسي ژبې په ټول لغاتونو کې، په ټول ډکشنري کې شاوخوا 119 لغاتونه دي چې په هغه کې وای توري واول راغلی دي. دونه مهمه نه ده، خو بیا هم په دې خاطر چې پوه سئ راځو څو مثالونو ته چې په کوم ځای کې کانسننټ دی او په کوم ځای کې واول دی، یعنې په کوم ځای کې اواز لري او په کوم ځای کې اواز نه لري. په 3 حالتونو کې د وای توري واول بلل کېږي. نو راځو مثالونه ته چې په کوم حالتونو کې. لومړی، هر کله چې یو لغات راغلی وي، په هغه لغات کې هیڅ واول یا اواز لرونکي توري نه وي، نو په هغه کې یوازې وای وي، هغه وخت کې وای واول بلل کېږي. مثلا راځو جیم. په جیم کې GM سایلنټ دی، وای راغلی دی، نو په دا ځای کې وای واول بلل کېږي. مثلا ډرای، ګوره DR سایلنټ توری دی، نور هیڅ واول په دا ځای کې نسته، یوازې وای راغلی دی، نو په دا ځای کې وای واول بلل کېږي. مثلا B سایلنټ دی، وای راغلی دی، نو دا واول بلل کېږي. او همدارنګه کرای، دا ټوله. دوم، هر کله چې وای توری د یو لغت اخرنی توری وي، د یو لغت په اخر کې راغلی، د E او I آواز ولري، په هغه صورت کې وای واول دی. مثلا د E آواز کریزي، ګوره E زی E د E آواز لري نه. سوري E آواز لري.
مثلا زی ری ګوره لیزي د ای آواز لري پای کې. pretty د ای آواز لري. نو په دا صورت کې وای واول دی. راځه دوم مثال ته. آی آواز چې لري ګوره دلته د لغاتو پای کې راغلی د آی آواز لري. مثلا سپای هلته خو زی ری زی ټیم داسې ای اوس دلته آی آواز لري. سپای ګوره فلای سکای ټرای آی آواز لري. په دا صورت کې وای واول بلل کېږي. دریم هر کله چې د وای توري د یو جملې آخرنۍ توري وي او د وای مخته یو بل کانسننټ بې اواز توري راغلی وي. مثلا راځو دا مثالو ته. بیبي په بیبي کې مثلا وای آخرنی حرف دی د وای مخته بی سایلنٹ راغلی دی په دا ځای کې وای واول دی. همدارنګه ارلی وای آخري حرف دی د وای مخته سایلنٹ راغلی دی ال نو په دا ځای کې وای واول توري بلل کېږي. کمپنی ګوره وای آخري حرف دی د لغت د وای مخته کم حرف دی ګوره ان راغلی دی ان خپل سایلنٹ توري دی نو په دا ځای کې وای چش دی واول دی. همدارنګه هپی ګوره د وای آخري حرف دی خو مخته سایلنٹ راغلی دی نو هپی په دا ځای کې وای واول توري دی. ښه چې اوس پوه شولو چې وای توري په دا درې حالته کې واول بلل کېږي. نو اوس په کوم ځایو کې سایلنٹ دی د دې لپاره ډېر اسانه طریقه شته. مثلا ګوره وای توري هر کله چې د وای توري د یو لغات په سر کې راسي سایلنٹ دی او یا هم د یو لغات د سیلاب په سر کې راسي هغه وخت سایلنٹ دی. مثلا ګوره دلته بیاند بی یو سیلاب یاند دوه سیلاب دا یاند د سیلاب په سر کې راغلی دی دا ځای کې وای سایلنٹ دی. لایر لا یو سیلاب یر دوه سیلاب ګوره د دوم سیلاب په سر کې وای راغلی یر نو وای سایلنٹ دی. او همدارنګه د سیلابو په باره کې به انشاءالله درس ولرو مخکې. اوس ګوره د لغات په سر کې یارډ ګوره د لغت په سر کې راغلی دی اوس سایلنٹ دی. بس د دې لپاره همدا یو قانون دی خلاص. نور ښه وخت ولرئ انشاءالله نوې درسونه به ولرو. تاسو هم خپل تمرین کوئ.